بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږه په مایکروسافت پینټ باندې خبرې وکړې. نن مونږ او تاسو په مایکروسافت وینډوز کې، البته مایکروسافت وینډوز 10 کې د وینډوز 10 اساسي مسایلو باندې شروع کوو او هغه عبارت دی د وینډوز 10 د سیټینګ څخه چې مخکې د کنټرول پنل په نوم باندې یادوله. کنټرول پنل یعنی ته کوم ځای نه چې تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر کنټرول کړئ. صحیح چې د سیټینګ د خلاصولو لپاره موږ راځو سټارټ بټن ته او هغه نه وروسته دلته وګورئ یو کمانډ دی موږ سره په نوم د سیټینګز. دا او کنټرول پنل تقریبا 90% یو شی دی. په دې معنی چې کوم کمانډونه کنټرول پنل کې دي هغه ټول دلته مشته دي. صحیح په دې کلیک کوم زه داسې یو صفحه ما سره خلاصیږي. دغه مسایل چې ګورئ دلته د عنوانونه چې لیکلي مثلا موږ سره پرسنلایزیشن دی، نیټورک انټرنیټ آپشن دی، فون آپشن دی، ډیوایس دی، سیستم دی. دا اساسي مسایل دي په وینډوز 10 کې چې باید تاسو دا زده کړئ. داسې نه چې دا ټول تاسو زده کړئ، ټول تاسو په درد نه خوري. بعضې داسې شیان دي چې په وخت سره تاسو زده کوئ. اوس که تاسو یو کس نه چې کمپیوټر ساینس نه فارغ یې پښتنو کې د نیټورک انټرنیټ آپشن باندې ټول باندې نه پوهېږي، ځکه دا داسې آپشن دی چې په مرور د زمان تاسو زده کوئ. یعنی آی پی چې کله تاسو نیټورک وایي په آی پی باندې پوهېږئ، نو وینډوز کې د آی پي ضرورت نشته چې تاسو په هغه باندې ځان پوهېږئ یا زده کړئ. نو داسې نور آپشن خو کومې آپشن چې مهمې دي هغه باندې زه تاسو سره انشاءالله خبرې کوم. نو نن راځم اولین آپشن چې په سیټینګ کې موږ سره دی هغه په نوم د پرسنلایزیشن یادېږي. یعنې که چیرې تاسو وغواړئ دغه وینډوز 10 په خپل طبیعت باندې په خپل زړه باندې تاسو تغییر او تبدیل کړئ، دا کارونه ټول تاسو د پرسنلایزیشن نه کولی شئ. صحیح ده؟ مثلا عکس دی، دا آیکنونه دي، دا سټارټ بټن ده، دغه آیکنونه چې په ټاسک بار کې موږ سره دا واړه کوئ غټوئ رنګ یې بدلوئ، دا ټول کارونه تاسو د کوم ځای نه کولی شئ؟ سټارټ بټن، سیټینګ او په سیټینګ کې د پرسنلایزیشن نه کولی شئ. دلته راځم په دې مې چې کله کلیک وکړو داسې یوه بله صفحه خلاصېږي ماته. صحیح ده؟ په دې صفحه کې اولین بخش چې دی هغه په نوم د بیکګراونډ یادېږي. بیکګراونډ مونږ تاسو ویلو چې څه ته وایي ډیسکټاپ ته. که چیرې تاسو وغواړئ دغه تصویر بدل کړئ، دلته ګورئ دا تصویر چې دی دا بدل کړي، دا دې ځای نه کېږي چې رایټ کلیک وکړئ مخکې ما ویلي ګوره پرسنلایز دې ځای نه کېږي. هماغه آپشن دی ګوره دې ځای نه خلاص شو، موږ ته هر ځای نه خلاصولی شي. نو راځم چېرته سټارټ راغلم سیټینګز ته، هغه نه وروسته بیا راغلم پرسنلایزیشن ته، دلته بیکګراونډ ته راغلم. بیکګراونډ کې فعلا ما دغه تصویر اچولی دی. دا چون ریکارډ کوم چې دغه شاګردان پوه شي چې نن سویم ورځ درس دی او په کوم مسله باندې مونږ خبرې کوو، نو دا عکس مې دلته راوړی دی. که چیرې تاسو غواړئ چې هغه تصویر زما په کار نه دی، زه دغه تصویر غواړم، دا ګوره د مخکې نه وینډوز کې راځي. په دې باندې ډبل کلیک وکړئ، چې ډبل کلیک هم وکړه دلته بدل شو که نه، دلته چې بدل شو راشئ وګورئ صفحه کې څه شو بدل شو دي. نو که چیرې ته وایئ چې نه ما سره مای کمپیوټر کې زما کمپیوټر کې یو ځای کې یو تصویر ډېر ښایسته داسې یو منظره د هغه راوستل غواړم، براوز ته به راشئ. براوز ته چې راغلی کوم ځای کې دی تصویر تاسو سره په دې کلیک ضرورت ما سره ډیسکټاپ کې دی. ډیسکټاپ کې دغه فولډر کې دلته ایمیج کې د مثال په طور زه د نن ورځې درس تصویر راوړم، دا تصویر زما په کار دی. هغه نه وروسته چوز پکچر باندې کلیک کړئ، اټومیټیکلی هغه تصویر دلته بدلیږي او په صفحه باندې څه شو بدل شو. او که ډایرکټ غواړئ بدل کړئ، ډایرکټ بغیر د دې نه دې ځای نه بدل کړئ. مثلا تصویر د کوم ځای کې پروت دی، زه راځم مثال په طور باندې مای ډاکومنټ کې ورته ما سره تصویر دی، دغه تصویر دی یا دا تصویر د هر یو تصویر چې اوسي په هماغه تصویر رایټ کلیک وکړئ، دلته یو کمانډ دی په نوم د څه شي سیټ از ډیسکټاپ بیکګراونډ. دا غواړم د ډیسکټاپ په بیکګراونډ کې دا تصویر راوړم زه، یا ډبل کلیک کې خلاص کړئ، داسې هم مشکل نشته دی، داسې هم کولی شئ او داسې هم کولی شئ په همدې مستقیم رایټ کلیک کړئ، په دې کلیک کې نو دا صفحه بنده کړه. وګوره ډیسکټاپ ته راغلی که نه دی راغلی. بېرته راځم زه ورته چې دا د نن ورځې تصویر د درس تصویر غواړم راوړم، په دې ډبل کلیک وکړئ، هغه د نن ورځې د درس تصویر څه شو بېرته راغی. دا دی صحیح شوه. نو یو دا و چې بیکګراونډ کې تصویر تاسو بدلوئ په دې شکل بدلولی شي. که ستاسو په یاد موږ پینټ پروګرام کې یو څو خبرې وکړئ، غواړئ د بیکګراونډ کې اوس تصویر دی که نه، زه ورته یم تصویر مه راوړه، سولایډ کلر راوړه. وبخئ سولایډ کلر په دې معنی چې دلته رنګونه تاسو به هغه رنګ انتخابوئ. اوس ګوره اوس کوم رنګ انتخاب شوی دی بای ډیفالټ؟ تور رنګ. زه ورته یم تور رنګ خو ښه نه دی، زه دغه تصویر زما په نظر لږ ښه دی. وګورئ هماغه تصویر څه شو ډیسکټاپ ته راغی. زه ورته یم چې نه دا رنګ لرې که، رنګ په ځای باندې پکچر راوړه، بېرته پکچر مې راوست. که ستاسو په یاد
وینډوز ایکس پی کې هم داسې و، وینډوز 8 کې هم شته، 10 کې هم شته دی. بعضې وخت کې دلته ګورئ دا تصویران بدلیږي، 15 دقیقې مثلا 10 ثانیې 20 ثانیې بعد بل تصویر راځي، ورپسې بیا بل تصویر راځي، بل تصویر راځي. هغه ته سلایډ شو وایي. څه شی وایي؟ سلایډ شو. که غواړئ تاسو بیکګراوند کې سلایډ شو راوړئ، په دې کلیکو کې سلایډ شو چې واغسته، اوس تاسو ته وایي ښه ستاسو تصویران کم ځای کې دي چې غواړئ تاسو یو یو دانه همداسې راشي او بدل شي. زه ورته وایم چې براوز ته راځم، براوز کې کم ځای کې دي، ورته وایم ما سره ډیسکټاپ کې دلته دغه کې چې څومره تصویران دي چوز فولډر، دس فولډر، هغه فولډر مې انتخاب کړ، هغه کې چې څومره تصویران دي هغه به ټول دلته راځي ماته. 100 ثانیې بعد یا 100 دقیقې بعد تصویر بدل شي، دلته کولی شي. ورته وایم چې یاره 1 منټ بعد د تصویر څه شي بدل دي شي. هغه نه وروسته زه څه کوم، دا مې کلوز کړ. اوس ګور دا تصویر راغلی که نه، که چېرې رایټ کلیک وکړئ نیکسټ بیکګراوند ډیسکټاپ بیکګراوند کلیک کړئ بل تصویر به راځي، خو که چېرې تصویران اوسي پکې ګوره دا تصویر راغی. او که چېرې تاسو دا پرېږدئ 1 دقیقه بعد خپله بدلېږي. او که غواړئ چې تاسو بدل کړئ نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند کلیک کړئ، دې پسې بیا بل تصویر راوړي. دا خو ما سره همدا تصویران وو ځکه ما دا انتخاب کړو. که نور تاسو سره کولی شئ خپل تصویران مثلا د پوهنتون د دورې د نور دورې تصویران د سره دي غواړئ همداسې یو دانه بدل را بدل شي. نو بیرته پرسنلایز ته راغلم یا پرسنلایزیشن ته راغلم، دلته ورته وایم چې نه ما ته پکچر پکار دی. نو پکچر کې همدغه پکچر زما صحیح ده، دا د نن ورځې درس تصویر اوس وګوره بیرته هماغه راغی. صحیح ده؟ ښه دغه نه وروسته ګورئ چوز ټو فټ، دا خو موږ مخکې هم ویلو چې دا تصویر غواړئ ټوله صفحه کې راشي، فټ شي، ټوله صفحه ونیسي، ټایټل کې راشي، سنټر کې راشي، کوم شکل باندې راشي. دا پینټ پروګرام کې موږ ګورو دا اپشن پر نور درس کې که ستاسو په یاد وي. نو زیات چې استعمالېږي فل، ټوله صفحه دې فل شي د تصویر سره. دا دې په دې بل دې خو ته چې دي بعضې نور داسې اپشنونه دي که چېرې کوم سوال لرئ د دغه بیکګراوند په باره کې کولی شئ سوال وکړئ، هیلپ کو موږ درته ضرورت دی. صحیح ده؟ نور داسې مسایل موضوعات چې د بیکګراوند مربوط کېږي هغه یې دلته لیکلي دي چې دا هر یو په تفصیل سره بیا موږ په وخت سره بیا وایو. صحیح ده؟ راځو بل کلر ته. لکه مخکې که ستاسو په یاد وي بیکګراوند په ځای باندې ما څه شی دلته راوستو، تصویر رنګ مې راوسته که نه، هغه رنګ تاسو دې چې کولی شئ کسټمایز کړئ. اوس فعلا چې دی لیکلي چوز یور کلر، کوم یو کلر غواړئ چې مثلا عموما ټول دغه وینډوز باندې تطبیق شي، که ته سټارټ مینو خلاصه که بل شی خلاصه، کوم رنګ غواړئ. اوس چې انتخاب شوي زه ورته دا لږ زر ډارک کا، ډارک اوس وګوره ټول ځایونه داسې تور غوندې شو. زه ورته چې نه دا ګوره تور شو دا دی. زه ورته چې نه لږ لایټ یې که روښانه یې که داسې دا رنګونه دی شیان ګوره سټارټ مینو شیان څه شو بدل شو مکمل. عموما د ټول کمپیوټر دا رنګ څه شو بدل شو. زه ورته چې نه یاره دا لرې که کسټم په دې معنی چې کوم مخکې ما ورته انتخاب کړی دی. صحیح ده؟ او په دې چې د کلیک وکړو کسټم چې ما چې انتخاب کړی هماغه به راځي. کسټم کې چې شی دی زه ته چې دغه رنګ دی. نو دا چې د انتخاب کو اوس لږ زر صبر وکړئ چې دا اوس خپله ټول څه کېږي تطبیق کېږي په دې باندې. صحیح ده؟ نو دلته ما مخکې ډارک انتخاب کړو، بیا هم لایټ انتخاب کړو. نو تاسو دا کولی شئ بدل را بدل کړئ. په هر صورت بیکګراوند ته لاړم، هغه تصویر مې بېرته خپل حالت ته راوستو. صحیح ده؟ او بیا راغلم کلر ته. دا لږ زره وخت نیسي په اپلای کولو باندې. ښه بل دا دی که چیرې تاسو غواړئ چې لایټ بیرته لرې کړئ کسټم ته. کسټم کې کسټم په دې معنی چې زه غواړم یو رنګ خپل په طبیعت باندې تطبیق کړم. په دې کې کوم رنګ تطبیق کول غواړئ ګورئ choose your default windows mode. زه چې یو صفحه خلاصوم یو شی خلاصوم اوس دغه حالات د موډ زه ورته چې دا لرې کوي ډارک یې کوي تور شو که نه. زه ورته چې نه لایټ یې که دا هلته مو خو دلته ته یو دانه اپشن یې بدلولی شي، هلته عموما ټول بدلېدلی. بل choose your default app mode. کله چې زه یو پروګرام خلاصوم لکه دا پروګرام مې خلاص کړ دا اوس ګورئ دا اوس په دغه شکل کې دا ورته هم ډارک که راته دا اوس وګورئ ډارک شو که نه شو. ام سټارټ مینو ام هغه نور ځایونه ام پروګرامونه ورته نه پروګرام دی ډارک نه لایټ دی روښانه دی خو فقط دغه وینډوز دی ډارک دا اوس ګور دا ډارک ده او نور لایټ دی. صحیح شوه. بل ټرانسپیرنټ افیکټ دلته اوس وګورئ دغه ځای کې داسې ټرانسپیرنټ په دې معنی چې یو تصویر شاته بل تصویر همداسې لږ زر خیره غوندې ښکاري یو موډ دی. ورته څه چالو که ورته د دې رنګ تر څنګ دغه هم تطبیق کوئ. اوس ګورئ دلته داسې یو بل رقم رنګ هم تطبیق شو دا اوس ګورئ ټرانسپیرنټ ام سپین شو ام تور شو پکې نه دا ټرانسپیرنټ لرې که هماغه خپل حالت کې دا ګوره بېرته بدل شو. بل choose your accent color. دغه accent color دی د ریسنټ کلرونه که چېرې تاسو استعمال کړئ دا انتخابوئ که نه ته ورته چې
ایسن مختلف رنگونه د انتخاب کی ګور اوس په دې چې کلیک وکړئ دې کې دغه رنگونه شیان چې دي مختلف کیږي بدلیږي دلته او کوم چې نه زه خپل انتخاب وم دلته راشه انتخاب کوم رنگ اخلي دغه رنگ غواړم ریډ رنگ مې واغسته لږ زر صبر وکړئ تاسو وګورئ د رنگ بس شي سور بشي تاسو وګورئ دا سٹارټ مینو رنگ ګورئ دا ایکنونه دا ګورئ دا سره کوم شو سور رنگ ته واوښتلو چېرته چې نه دغه خړ رنگ صحیح ده دغه دا ډیفالټ دی براون نسواري اوس وګورئ بیرته څه شو نسواري شو د ایکنونو تصویرات خلاصه دي چې تاسو کولی شئ رنګونه د وینډوز مکمل بدل کړئ بلکې دا رنګونه هم نه خو خپل په خواخ باندې کوم بل رنګ انتخابوي دلته راشي رنګ ورته انتخاب کړئ کوم رنګ ستاسو خوښیږي ورپسې موږ سره دی یو سټارټ بټن دا سټارټ بټن چې ګورئ سټارټ ټاسک بار او دا اکشن سنټر دا شیان دې ته کوم سي رنګ ورکوي تاسو ګورئ زه سټارټ مینو تصویر اوس رنګ دغه رنګ لري زه ورته چې نه هغه ځکه د چلو کا ایسن رنگ ورته ورکا په دې باندې کلیک وکړه چې کلیک کلیکو ګور هغه خړ رنگ چې موږ انتخاب کړ هغه ټول پته شو تطبیق شو زه تم چې نه لری کې بیرته هغه تور رنگ راغی په خانه چې ورپسې ټایټل بار ان وینډوز بارډر زه څه کوم یو پروګرام خلاصوم د مثال په تور باندې نوٹ پاډ مې خلاص کو دا د دې ټایټل بار دی دا ګور دې ټایټل بار وي دا بارډر دی زه تم دې بارډر تم چې د هغه رنگ ورکا اوس تاسو ګورئ دا بارډر ټایټل بار سره کم شو هماغه نسو براون رنگ واغسته کوانه غسته دا ګور دا بارډر نه دا لاین هم هغه شو ورته هم لري کبیر ته ترنه اوس وګور رنگ شو بیرته ختم شو سپین هماغه لایټ رنگ ورته ورک عموما د کلر نه مونږ کولی شو د کمپیوټر رنگونه سکو بدل کو دا دې په دې خپل ورپسې مونږ سره لاک سکرین دی چې شي دی لاک سکرین زه ګور لاک سکرین چې شته دا ریکارډ کې ناراضي په دې معنی دا کوم اوس دا کوم موس موږ خو دا ریکارډ کیږي خو کچېرې زه د کمپیوټر سکرین لاک کم لاک دی ته وي ګوره وینډو بټن او ال کلیک سکرین څه شو لاک شو دا اوس نه ریکارډ کوي دا ځکه هغه کمپټیشن دی هغه دا نشي ریکارډ کولی دلته زه دغه تصویر ګورئ دې ته بیکګراوند یا لاک سکرین تصویر وي دا که بدلول غواړئ دا کوم ځای نه بدلیږي دا سیټنګ ته چې کله راشئ د دغه ځای نه بدلیږي لاک سکرین کې دغه تصویر دی که نه دی مخکې تاسو ولیده که نه ښکاره شو ته همدا تصویر دی دلته یې مونږ ته ښیي که چیرې دا بدلول غواړئ دې ځای نه بدلولی شي بل ګوره لاندې مونږ ته لیکلي دي choose one app to show detailed status on the lock screen یو داسې یو سافټویر یو پروګرام انتخاب کړئ چې کله تاسو خپل د کمپیوټر سکرین لاک کوئ هلته تاسو د معلوماتو په شکل ښکاره شي زه ورته ماته ویدر انفارمیشن راوړه د ورځې د حالاتو په باره کې ماته معلومات راکړه چې مثلا سبا ته هوا باراني ده نه ده څه رقم حساب دی 2 بجې به باراني نه به هوا به وریځي کله چې سکرین تاسو لاک کړئ دلته به موږ ته هغه معلومات راکوي اوس چون دا اپ انسټال شوی نه دی زما کمپیوټر کې نشته دی نو دلته ماته نه ښیي دلته باید هغه راوړي دلته بل لیکلي دی ګوره شو لاک سکرین بیکګراوند پکچر آن د ساین ان سکرین زه چې دغه تصویر دی که نه دا تصویر اوس لاک کې ماته ښیي که نه ښیي وګورئ تاسو شته که نشته شته که نه دغه دی که وایي چې نه دا ماته مه ښیه دغه کلیک لري که دی نه آن دی آف یې که اوس بیا ګوره زه خپل کمپیوټر سکرین لاک کوم لاک مې کو اوس شته هغه تصویر دلته نشته دی که د غوښتل انتخاب یې که هلته راوړي درته او که د ویل چې نه مې راوړه نه یې راوړي بل موږ سره دی کارټونه داسې انفارمیشن راکوي د وینډوز په باره کې هغه غواړي لاک سکرین کیدای شي دغه سیټنګ کول غواړي سکرین ټایم آوټ سیټنګ کول غواړي سکرین سیور سیټنګ کول غواړي هغه دې ځینې کېږي کارټونه موږ ته هېڅ په درد نه خوري سکرین ټایم آوټ دی ته ویل کېږي چې څومره وخت لپاره چې زه په کمپیوټر کې کار ونه کړم زما کمپیوټر د خپله څه شي لاک شي صحیح شوه دې ځای نه تاسو ته ټایم ورکولی شي دا یو آپشن دی په نوم د پاور آپشن ان سلیپ آپشن جدا راځي موږ سره کنټرول پنل کې ډېرې خبرې تاسو ته وګورئ ډېرې قصې دي دا بیا خپل ځای کې هلته وایي خو دلته نه موږ څه شی کولی شو فقط که غواړئ د بیکګراوند تصویر بدل کړئ تاسو په پرسنلایزیشن کې هغه دپاره به تاسو چېرته راسئ لاک سکرین ته به راسئ دا د پرې شارټکټ کی مې تاسو ته وویل چې شارټکټ کی څه ده وین کی پلس ال ده شارټکټ کی زموږ د لاک سکرین لپاره که چېرې ته چېرته عاجل وځې کار ته دی کمپیوټر نه شټ ډاون کول غواړې وین کی پلس ال کلیک که زموږ سکرین لاک کېږي بل ټیمز دی موږ سره ټیمز څه دپاره استعمالېږي دا تاسو وګورئ دا رایټ کلیک چې زه کله وکړم پرسنلایزیشن ته لاړ شم پرسنلایزیشن کې دا ګورئ دا ټیمز او هغه ټیمز یو شی دی
دلته راشي لاندې وګورئ دا تیمونه انسټال شوي دي وال پیپر دي تصویران دي د دې هر یو انتخاب سره ستا د کمپیوټر تصویر هم بدلیږي د کمپیوټر رنګونه هم بدلیږي دا کار موږ دې ځای نه هم کولی شو کوم ځای نه سټارټ ته چې راشي سیټنګز ته چې راشي پرسنلایزیشن ته چې راشي او دلته تاسو وګورئ تیمز یو شی دی فلم چې دی ما دغه کسټم تیم انتخاب کړی په دې معنی ما خپله تصویر راوړی ته رنګ مې انتخاب کړی زه ورته وایم چې نه دا ګور دا دی کله چې تاسو وینډوز اپډیټ کړئ وینډوز اپډیټ سره خپله انسټالېږي د انټرنیټ څخه زه ورته وایم یاره ما ته څه چلو که دغه سمال برډ دا یو تیمز دی د نوم دی لیک 14 تصویران دي دا راوړه په دې چې ډبل کلیک وکړئ ډبل کلیک هم چې وکړو راځئ صفحې ته وګوره دلته راغلی دی که غواړئ د دې نور تصویران وګورئ رایټ کلیک کړئ نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند باندې کلیک بل تصویر دا دی رایټ کلیک بل تصویر د پکار دی هغه 14 تصویرانه چوندې د ټایم ورکړی خپله بدلیږي او که تاسو بدلول غواړئ دې نه بدلولی شي بیا کوئ چې نه دا نه غواړم د په ځای باندې د وینډوز ډیفالټ غواړم دا د وینډوز 10 ډیفالټ دی ډیفالټ تیمز دی پکې دې کې 15 تصویران دی ګوره لاندې لیکلي 5 امیجز په دې کلیک وکړئ دا چې م کلیک وکړو دلته بیکګراوند کې به دا بدل شي رایټ کلیک بل تصویر راوړه بل تصویر دا دی بیا رایټ کلیک بل تصویر راوړه بل دا دی او کوئ چې نه بیخي دغه د وینډوز تصویر غواړم په دې کلیک وینډوز 10 امیج دې باندې کلیک دا لږ زر تور دی دا لږ زر لایټ دی دا ګور لږ زر لایټ دی ویني بل تور او دا لایټ مخکې موږ په دې خبرې وکړې څنګه لایټ کېږي څنګه تورېږي دا څه ګورئ دا تیمز بدل شو دلته راغی نو دې نه تاسو کولی شئ چې یو کوي تیمز د کمپیوټر بدل کړي چې هغه سره رنګونه هم بدلېږي تصویران هم بدلېږي صحیح ده دا هر یو ځان ته بیا هغه لري څه ورته وایي سیټنګ لري چې څومره وخت بعد څومره تصویر بدل کړي دا موږ مخکې خبرې کړې بل که چیرې ته غواړې چې نه کسټم تیمز استعمال کړم نو دې دپاره ته کولی شي چې مثلا یوز کسټم تیم مثلا دا دې نه دی خوښ ته غواړې چې هغه مخکې چې ما کوم کسټم تیم راوړی و هغه تصویر مې راوړی هغه بېرته راشي خپل حالت ته په هغه باندې کلیک کړه وګوره هغه دلته راغی بېرته ما د کسټم تیم او دا کولی شي دایمي سیف هم کړي ځان سره لکه دا چې سیف شوي دلته مونږ سره سیف کولی شي بله خبر دا ده که ته وایې چې یاره دا مې خوښ نه شو زه غواړم انټرنیټ نه یو بل تیمز بدل ډاونلوډ کړم یا تیمز په دې باندې کلیک کړه ګوره ګیټ مور تیمز ان مایکروسافټ سټور لکه موږ چې په موبایلونو کې پلی سټور لرو که نه لرو سمسنګ موبایلونو کې دا مایکروسافټ سټور نه ته کولی شي چې سافټویر ډاونلوډ کړي دلته تیمز ډاونلوډ کړي په دې کلیک کړه داسې صفحه خلاصېږي موږ ته وګورئ صفحه خلاصه شوه خو البته ستاسو په کمپیوټر کې باید انټرنیټ وي که انټرنیټ وصل نه وي دا کار نه کوي صحیح ده دلته وګوره دا تیمونه دی مختلف تیمونه چې کوم ستاسو خوښ وي هغه کوم چې لاندې لیکلي فري هغه ډاونلوډولی شئ دا ګوره د دې قیمت $100 دی $29 دی د $3 دی او دا چې فری دي دا تیمونه دا ګوره فری نو هغه تاسو ډاونلوډولی شئ دې چې کلیک وکړئ ګیټ کلیک یې راځي بل بیکګراوند خو مخکې موږ وویلې که نه نو دلته ګوره بیا تکراري راوړه دغه بیکګراوند او دا بیکګراوند یو شی دی په دې کلیک هماغه پخوانۍ خبره راوړي دلته بېرته راځم دلته تیمز ته کلر موږ وویلې که نه دا کلر دلته بیا راوړی دی ساوند جدا مسله ده ماوس کارسر دا جدا خبره ده دې باندې بیا وروسته خبرې کوو یو شی چې ډېر مهم دی په دې کې هغه دا دی کله چې تاسو په اول ځل باندې کمپیوټر کې انسټالیشن کوئ مخکې ما دا په دویمه ورځ باندې دې باندې خبرې کړې وې دا مثلا مای کمپیوټر آیکن دلته نه دا ډیلیټ دي ځینه صحیح ده د ریسایکل بن آیکن کېدای شي اوسي یا نه اوسي دا هم زه ډیلیټ کوم صحیح ده ریسایکل بن یې پکې دا نه مثلا نیټورک آیکن نه په همدې شکل کنټرول پنل نه صرف یو ریسایکل بن درته راځي بس صحیح ده دا خو ما نوي انسټال راوړي دا آیکنونه دا آیکنونه هم زه ډیلیټ کوم صرف چې شی دغسې یو د ریسایکل بني مای کمپیوټر نه زیاتره کسان چې نابلد وي مای کمپیوټر ډېر په مشکله خلاصوي نه پوهېږي څنګه مای کمپیوټر خلاص کړي نو که چېرې تاسو غواړئ چې هغه آیکنونه بېرته خپل ځای ته راشي دلته لاړ به شئ یو خو داسې کېږي رایټ کلیک کې پرسنلایز ته راشئ او یا هغه سیټنګ نه راشئ دلته چې راغلی تیمز ته چې کله راغلی دلته وګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د ډیسکټاپ آیکن سیټنګ چې په دې کلیک وکړئ دا هم چې کلیک کړه داسې یو صفحه خلاصېږي موږ ته دا صفحه چې خلاصه شوه اوس ما ته وایي فل ان ډیسکټاپ آیکنز کې تا سره څه شی اوکې دی ریسایکل بن اوکې دی زه ورته وایم چې مای کمپیوټر هم راوړه نیټورک آیکن دې هم راوړي او کنټرول پنل هم راوړه دا ټول ما ته مهم دي پکار دي ما ته اپلای کلیک کړه اوکې کلیک کړه دا اوس مینیمایز کوم زه وګورم تاسو هغه آیکنونه بېرته راغلي که نه دي راغلي دا دې بېرته راغلي که لرې کول هم ډیلیټ کوي دې ځینه هم کېږي او یا دې ځینه هم کولی شي چې ډیسکټاپ آیکن سیټنګ ته راشي ورته ورور دغه کنټرول پنل ما ته نه دی پکار ریسایکل بن نه دی پکار دا نه دی پکار دا نه دی پکار اپلای کلیک مخکې که ستاسو په یاد وي ریسایکل بن دې ځای نه موږ نشوه ډیلیټ کولی خو دې ځای نه کېږي چې دلته راشئ ډیسکټاپ آیکن سیټنګ ته راشئ بیخي ورک کړي بیا دلته زه راځم دا مې بېرته انتخاب کړم دا ماته ضروري دی اپلای کلیک کړه
دې راځي هلته که آیکنونه چینج کول غواړئ آیکنونه هم چینج کولی شي په هماغه آیکن کلیک کړه چینج آیکن باندې کلیک کړه دې په ځای باندې زه غواړم یو بل تصویر راوړم کوم رقم تصویر چې ستاسو په کار دی هماغه راوستلی شي صحیح ده اوکې او بیا اوکې کلیک کړئ نو ما لرې که هغه مې وانغسته نو دا د ډیسکټاپ د آیکنونو د بدلولو را بدلولو طریقه چې څنګه بدلولی شي بله خبره دلته مونږ سره چې شي دي بل مونږ سره فونټ دی ستا په کمپیوټر کې ګوره زه چې کله ورډ پروګرام خلاصوم کله کله تاسو کېدای شي دې مشکل سره مخامخ شوي یاستئ مثلا دا ما سره یو جدول دی د مثال په طور باندې دا ما انتخاب کې او لیکل دي ته خپل په کمپیوټر کې یو شی ښه ډیزاین ورته ورکړې ورډ پروګرام کې یو فایل د ډیزاین ورکړې خو هغه چې د قاري صاحب خالد په کمپیوټر کې خلاصوي دا فونټ هر څه بدل شي ګډوډ شي اورې هغه علت څه شی دی هغه علت دا دی چې کم فونټ چې دی خطونه ډیزاینونه چې تا په خپل کمپیوټر کې انسټال کړي هغه دغه په کمپیوټر کې نشته دي هغه که غواړي چې دا شی هلته کار وکړي هغه باید دا انسټال کړي په کمپیوټر کې صحیح ده نو اوس هغه تاسو کوم ځای نه معلومولی شي چې دا چېرته انسټال شوي که چېرې تاسو راشي دلته هر پروګرام خلاص کړي د فونټونو ته راشي دغه فونټونه زموږ په کمپیوټر کې انسټال دی ګورې دا بعضې فارسي پښتو فونټونه دي او بعضې انګلیسي دي ګورې دلته ټول ماته دلته ښیي دا ګور دا فارسي پښتو دي دا فونټونه دا تاسو انټرنیټ نه هم ډاونلوډولی شئ او بازار کې هم د ده پیکیج خرڅېږي که چېرې بازار ته لاړ شئ ورته چې ماته د فونټونو یو سی ډي راکړه چې هغه کې مختلف زیات فونټونه چې استعمالیږي په افغانستان کې هغه پکې اوسي دري پښتو اوس مثلا زه چې کله تاسو کمپیوټر کې څه مشکل پیدا شي کمپیوټر راوړئ انسټالیشن چې ورته وکړم هغه کې بیا موږ سره یو بل بخش دی سافټویر په نوم باندې هغه کې فونټونه دي مثلا دلته جنرال سافټویر دی ما سره جنرال سافټویر ته چې راشم ګوره یو فولډر دی په نوم د فونټونه دا فونټونه ټول انسټالوم تاسو ته چې انسټال کړم هغه یا مثلا دلته ما سره یو بل بخش هم دی د فونټ په نوم باندې چې هغه انسټال کړم ستاسو کمپیوټر کې ټول فونټونه راځي هغه چې شي بیا تاسو کولی شئ یو لیکلو ته مختلف ډیزاینونه ورکړئ چې په کوم شکل باندې اوسي هغه نو هغه کوم ځای کې پیدا کېږي دلته چې تاسو کله فونټ ته راغلی دا ګوره دا فونټونه زموږ په کمپیوټر کې انسټال شوي دي فعلا دا کنټرول پنل هم تاسو کتلی شئ دلته هم کتلی شئ او د دې هر یو نوم شته اوس د دې مثلا د دې فونټ نوم چې شی دی G2 فوډ دا د دې نوم دی پکې مثلا موږ سره هغه ټاپ مشهوره فونټونه چې دي مثلا ټایم نیو رومن دی ټایمز نیو رومن ګوره هلته دا انسټال دی نوم هلته راغلی ټوما په نوم باندې یو بل فونټ دی دا ګوره ټوما کلیک کړئ هغه موږ سره یو بل دی پکې یو خوري زما په خیال باندې ټوما په نوم باندې یا دا ګوره هلته شته دی ټوما زما په خیال نه به انسټال نو خلاصه ای کلیک کړئ په هر حرف باندې چې هغه فونټونه شروع کېږي هغه ټول درته ښیي دغه فونټونه چې دي په ای باندې شروع شوي ایریل دا یو بل فونټ دی مشهوره فونټ دی که ریموف کول غواړئ دا په دې کلیک کړئ دا فونټ دلته مکمل معلومات راکوي دلته ان انسټال وه دا فونټ څه کېږي ستا د کمپیوټر نه ختمیږي بیا هغه ډیزاین ستا کمپیوټر کې کار نه کوي او انسټالولو طریقه یې ډېر عادي ده یو خو داسې دی ګورئ د مثال په طور باندې دلته ماته وایي ګوره که چېرې ته غواړې چې یو فونټ ستا په کمپیوټر کې انسټال شي هغه راواخله آیکن یې دلته یې راوړه دې سته ډرګ اینډ ډراپ ټو انسټال هغه ډرګ راوړه او دلته یې ډراپ کړه دلته یې پرېږده هغه به خپله انسټال شي ستا په کمپیوټر کې او بل اسانه طریقه یې دا ده تاسو څو ګورئ چې راغلم مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر کې دلته ما سره جنرال سافټویر کې ما سره مختلف فونټونه دي دا څو ګورئ دلته یو فونټ دی مثال په طور باندې هوما په نوم باندې فونټ دی یا پښتو دا بل فونټ دی دا زه غواړم انسټال کړم په دې ډبل کلیک وکړئ چې دا هم کلیک خپله خلاصېږي دلته یو کمانډ دی چې شی انسټال چې په دې کلیک کې دا انسټالېږي یا داسې هم کولی شي چې رایټ کلیک وکړئ په دې باندې انسټال ورته وایي انسټال فور آل یوزر د کلیک ټول یوزرین نوي یوزرونه چې جوړېږي هغه ټولو کې به دا کار کوي او که چېرې انسټال دی ویل دغه فعلي یوزر کې کار کوي بل یوزر چې د کمپیوټر کې څوک جوړ کړي هغه کې کار نه کوي ما دا انسټال فور آل یوزر کلیک کړو یس مې انتخاب کړو دا وایي مخکې د مخکې نه انسټال شوی دی نو هغه څه شو انسټال شو او که داسې دې هم نه شوه کولی څه چل وکړه دا صفحه وړه کړه داسې نور هم دا صفحه وړه کړه داسې دغه فونټ دی د مثال په طور باندې دا ګورې دا هماغه پخوانۍ صفحه چېرته ده دغه ده دا هم داسې راوړه خلاص کړه دغه آیکن واخله دلته یې راوړئ هغه ځینې دی ډراګ کړه او دلته یې ډراپ کړه ډراګ راوستل ته ویل کېږي ډراپ پرېښودل دی دلته پرېږده دا چې د پرېښودو نو دا فونټ به اټومیټیکلي ستا په هغې کې څه شو انسټال شو دا ګوره هلته اضافه شو راغی صحیح شوه نو په دغه شکل تاسو کولی شئ په کمپیوټر کې فونټونه انسټال کړئ دا د انټرنیټ څخه هم تاسو ډاونلوډولی شئ نو بیزر یو فونټ دی چې زیاتره دولتي ادارات کې چې دا فورمټونه دي دا د ویزر په اساس باندې کار کوي دا نوي مکتوبونه او دا استعلامونه دا شیان چې لیکي بیزر زه دلته لیکم زه ګورم چې ما سره بیزر شته که نشته دی بي مې کلیک کړه او هغه نه بعد زر مې کلیک کړه وګورئ دا بیزر فونټ ما سره دلته انسټال دی زما په کمپیوټر کې
دا ډېر مهم فونډ دی دا باید انسټالوئ چې دا کوم فارمټونه استعمالیږي دولتي اداراتو کې هغه ټول دغه فونډ زیاتره استعمالوي صحیح ده نو دا و د فونډ مربوطه خبرې بل یو سټارټ مینو ده یو سټارټ بټن د ما تاسو ته ویلو که نه دې ته سټارټ بټن وایي چې کلیک وکړې سټارټ مینو بله موضوع چې راځي هغه د دې مربوط کېږي راځم په دې مې کلیک وکړه چې په دې د کلیک وکړو اوله ګورل ته یو کمانډ دی موږ سره لیکلی دی شو مور ټایلز آن سټارټ ټایلز څه ته ویل کېږي دا اوله ورځ موږ خبرې وکړې دا ګورې دا ټایلز دي دلته اوس دغه زیات دا ساحه نه ده زیاته کړې ده د ټایلز لپاره که نور ټایلونه ته انسټالوې آیکنونه پروګرامونه ټایلز معنا دا ورکوي صحیح ده دا انسټالوې دلته ځای شته ورته نه دا مې آف که چې آف مې که ګور دا ځای ورکی که یعنې د هغه خو ساحه څه شوه کمه شوه نور ټایلونو دپاره آیکنونو دپاره ځای نشته او که چیرې وایي چې نه یي دی دا کلک هغه ساحه بېرته خپله څه کېږي غټه شوه مور ټایلز درته کوي بل یې لیکلي شو اپس یا اپ لیسټ ان د سټارټ مینو دلته زه چې کله راشم دا پروګرامونه دي که نه دي دا ټول اپس اپس ته ویل کېږي پروګرام ته ویل کېږي دا غواړي دلته نه اوسي راځه ورته دا ماته مه ښیه څه شو هایډ کړو شته دي خو که چیرې بیا په دې باندې ته کلیک وکړې دلته دا دلته چې کلیک دا اپس دلته درته ښیي جدا آل اپس او که ته وایې چې نه اول نه دې خلاص یې همداسې ماته دې ښکاري بیا په دې باندې کلیک کړه نو دا بېرته خپل حالت ته راغلو اندیز نه تاسو سټارټ مینو کسټمایز کولی شئ خپل په طبیعت اړولی شئ هغه بل دی شو ریسنټلی ایډډ اپس ان سټارټ مینو دلته باید لیکلی وای ان سټارټ مینو زه چې کله دلته راشم دلته وګورئ اوله ورځ کې ما تاسو ته ویل چې کله سټارټ مینو خلاصې باره ګورئ اول یو بخش دی لیکلي ریسنټلی ایډډ سافټویر یا اپس دا هغه پروګرامونه چې ما لږ دغه نږدې وخت کې استعمال کړي دي دغه نومونه دلته شته که وایي چې دا دې نه وي دې نه کلیک لرې کړه ګوره ریسنټلی ایډډ اپس څه شو ختم شو د هغه په ځای څه شی ښیي موسټلی یا موسټ یوزډ اپس که وایي چې دا دې هم نه وي دلته اوس وګوره لیکلي دي شو موسټ یوزډ اپ یا اپس ورته نه دا هم مه ښیي ما ته نو اوس وګوره هغه یې هم څه کړو ختم یې کړو نشته دلته که وایي چې نه دا مهم دی اوسي چې ما ته معلومات وشي چې یو پروګرام ډېر استعمالیږي چې زه پوه شم کوم پروګرام دی صحیح ده نو دا کلیک کې دواړه فال کې ګوره هغه هم راغلو بېرته ریسنټلی ایډډ موسټ یوزډ اپس هم راغلو دلته او دا نور خو د خپله د وینډوز او دا نور کمپیوټر کې چې تا کوم انسټال کړي سافټویر دی هغه دلته راځي دا د په دې ورپسې لیکلي دي شو سجیسشنز اوکیشنلی ان سټارټ مینو یا سټارټ بټن یا سټارټ مینو سټارټ بټن نه سټارټ مینو ګورئ بعضې داسې پروګرامونه دي چې کمپیوټر یې موږ ته پیشنهاد کوي چې دا تاسو استعمال کوئ صحیح ده اوس مثلا دلته اوس زه چې ګوګل کروم استعمالوم د انټرنیټي صفحو د خلاصولو دپاره کیدای شي تاسو لیدلی اوسئ مایکروسافټ 10 کې وینډوز 10 کې مایکروسافټ ایچ په نوم باندې یو بل سافټویر دی د ګوګل کروم په ځای باندې هغه اټومیټیکلی راځي وینډوز 98 کې او بخښئ وینډوز ایکس پي کې چې دی مایکروسافټ انټرنل ایکسپلورر دی خو دلته چې دی مایکروسافټ ایچ دی هغه موږ ته خپله د هغه پیشنهاد کوي چې دا سافټویر تاسو استعمال کړئ دا ښه دی که ته وایې چې د هغه ما ته دلته مه ښیه اوس دلته نشته دی که چیرې ته وایې چې دا راته وښیه یا مه ښیه ته شو سجیشن اوکیشنلی انسټارټس ورته نه دا ما ته مه ښیه دلته بعضې سافټویر داسې دي چې هغه وینډوز یې موږ ته پیشنهاد کوي چې دا استعمال کړه هغه که نه غواړې دې باندې کلیک وکړه چې آف یې کړه او که غواړې په دې باندې کلیک کړه چې هغه درته وښیي اوس نشته چون یو دفعه چې ته هغه آف کړې بیا هغه ختمیږي دلته راځي تاسو خپل کمپیوټر کې کار وکړئ کېدای شي دلته راشي دې کې نو بل چې دی یوز سټارټ فل سکرین یا سټارټ مینو فل سکرین دا سکرین فل نه دی دا ګوره دونه ځای نیولی دا سټارټ مینو چې دا که غواړې ټوله صفحه ونیسي نو بیا په دې باندې کلیک کړه دا آن کړه چې آن دې کړه اوس ټوله صفحه یې نیولې سټارټ مینو ګورئ ټوله صفحه یې نیولې که نه او ټوله صفحه یې نیولې زه ورته یم چې نه همداسې وړه ده ولې ټوله صفحه ونیسي دا اوس وګورئ وړه شوه ورپسې بل یو کمانډ دی موږ سره شو ریسنټلی اوپن یا اوپنډ آیټمس ان جمپ لیست on start or the taskbar in the file explorer quick access ګورئ زه چې کله مای کمپیوټر خلاص کړم مای کمپیوټر اول دا آیکنونه سورټ کوم داسې په نوم باندې مای کمپیوټر خلاص کړم دلته یو بخش دی په نوم د کویک اکسس په دې چې کلیک وکړئ هغه پروګرامونه چې ما ریسنټلی خلاص کړي ګوره ریسنټ فایلز دلته ما ته ښیي یا بعضې کسان چې مثلا یو کمپیوټر چا استعمال کړی ته غواړې وګورې چې د دغه اوس کم فایلونه کم پروګرامونه استعمال کړي خلاص کړي چې زه پرې پوه شم تصویر یې خلاص کړی دی یا ویډیو یې کتلې ده هغه غواړې معلوم کړي ته هغه تا ته دلته ښیي هغه دلته ما ته ښیي ګورئ
کوی چې نه دا دې نه یو څوک پوه نشي چې ما چې شی خلاص کړي چې نه دي نو دلته راشه دلته چې راغلی دغه آن آف کوي دا هم چې آف کو اوس راشه وګورئ هغه څه شو ریسنټ فایل 0 هېڅ څه نه ښیي دلته یو خو دا دی چې مثلا ته ګوګل کروم خلاصې ګوګل کروم دلته کې ته وایې چې مثلا چا چې کتلي هغه دې نه وي هغه ته هیسټري وایي که نه نو هغه بیا وروسته خبرې دي چې کنټرول ایچ کلیک کوي ټول هیسټري تا ته ښیي چې چا چې استعمال کړي چې هغه څنګه ډیلیټ کوي هغه وروسته خبرې دي خو که چیرې مای کمپیوټر کې ګوري چې دا ریسنټ فایلز تاسو ګوري د هغه طریقه څنګه دلته به راشي دا آپشن بغیر فعال کړي که دا هم فعاله کړو نو بیا هغه دلته ما ته ښیي اوس چون ریسنټ په دې خاطر دی چې اوس تا فلم چې نو استعمال کړي که نه اوس که زه کویک اکس باندې کلیک وکړم هغه خو ختم کړو دنه بعد چې ته استعمالوي هغه به دلته سټور کوي د مثال په طور باندې زه راغلم مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر کې مې څه چلو کړو ډي ډرایو ته راغلم دلته مې دغه مثلا ای اټنډنس سافټویر دا خلاص کړو دا مې بند کړ بیرته ورپسې مثلا دا فایل خلاص کړو اوس وګورئ دا به اټومیټیکلی چېرته راځي کویک اکسس ته راشه دلته وګوره دواړه دلته ثبت شوي چې دا فایلونه ما خلاص کړي دي نو ستاسو طبیعت خپله دی چې تاسو دا غواړئ که نه غواړئ که غوښتله م کلیک وکړئ که نه م غوښتله هېڅ خبر نشته دې نه دی خو موږ سره بل شي دی ټاسک بار دی صحیح ده ټاسک بار د قضیې په باره کې خبرې کړي دا ګوري دا ټاسک بار دی اوله ورځ کې ما تاسو ته تشریح کړی ګورئ اوس دغه ټاسک بار لاک دی لاک په دې معنا چې قلف دی زه دا ایکنونه لږ زره کموم دې ځای کې دا مې انپین کړو دې ځای نه دا مې انپین کړه ختم مې کړو چې دغه ځای ما ته خالي شي دا ایکن ټاسک بار زه بره وړلی نه شم وړلی شم ګوره کلیک مې وکړو وړلی نه شم بره علت یې څه شي دي چې دا لاک دی بعضې کمپیوټر کې وګورئ دا ټاسک بار دلته وي سټارټ مینو دلته یا دې خواته وي هغه په دې خاطر باندې چې چا دا دیز نه هغه کړی انتقال کړی دی کله چې تاسو سیټنګ ته راشي سیټنګ کې پرسنلایزیشن ته راشي او هغه نه وروسته بیا تاسو ټاسک بار ته راشي که دا آپشن آف وي تاسو کولی شئ انتقال کړئ اخوا دېخوا ټاسک بار وګورئ زه اوس راځم دا مې منیمایز کړه دا ټاسک بار بره وړم بره لاړه که نه سټارټ مینو دلته راغله دا اوس وګورئ ښي طرف ته راوستل غواړئ دا اوس وګورئ دلته راغی که غواړئ چې نه دې ځای نه بیخي اخوا ته دلته چپ ته انتقالوم او که چیرې تاسو ویلې چې نه دا دې لا کي هغه حالات کې بیا دا کار نه کوي چې کله دا لا کي زه دا څه کوم دا مې بېرته دې خوا ته راوستلم ولګي چې دا ایکنونه لږ زره واړه کړم ورته چې اوس دې خوا ته راځه څه شوې مسلمان دا ته راغله صحیح ده دلته چې کله راشي که دا باندې کلیک وکړه دا بیا لاک دی دا کار نه کوي سکورر زوره کې چې وایي کار نه کوي نه انتقالېږي بل ورسره موږ سره لیکلي دی اټومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ موږ سره دوه موډه دي اوله ورځ کې موږ ویلو یو ډیسکټاپ دی چې دا اوس موږ کار کوو دا ډیسکټاپ موډ دی یو بل ټابلیټ موډ دی ټابلیټ موډ چې شی دلته وګورئ دا ټابلیټ موډ دلته وګورئ ټابلیټ موډ چې بیا دې کې تاسو رایټ کلیک کوو دا شیان کار نه کوي دا ګور دا ټابلیټ موډ دی نو دا آپشن هم که کلیک کړئ تاسو دا آپشن هم که کلیک کړئ دلته وګورئ لیکلي دي اټومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ که چیرې دا تاسو آن کړئ او موډ هم دلته ډیسکټاپ اغوستی لکه اوس ګوره ډیسکټاپ موډ دی که نه نو دغه ټاسک بار څه کېږي ورکېږي ګوره دا مې کلیک کړه ټاسک بار څه شو ورک شو خو چې کله ته ماوس نږدې کې هم کار نه کوي دا اوس وګوره ماوس او کوی چې نه داسې دی نه بیا دې نه کلیک لرې که دا آف که اوس ټاسک بار همیشه پروت دی تاسو بل لیکلی دی اټومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ټابلیټ موډ مګم ټابلیټ موډ کې که زه راوړم ګوره ټاسک بار شته خپل ځای کې که نه شته دا ګوره لاندې شته دی زه ورته یم په دې موډ که چیرې دا موډ زه اخلم دې کې دا هاید شي اوس چې دې باندې کلیک وکړم دا آن کړم هغه ټاسک بار څه شو ورک شو زه ورته یم چې نه دا مه کوه بېرته راځم اول دا موډ یې بدلوم ډیسکټاپ حالت ته اوس ټاسک بار بېرته پیدا شو بل یې لیکلي یوز سمال آیکن بعضې کسان علاقمند د دې دي چې دغه ټاسک بار کې آیکنونه واړه واړه شي زما خپله واړه نه خوښېږي نو که چیرې ته وایې چې یاره دا دې واړه شي نو یوز سمال ټاسک بار بټنز کلیک کړه نو دا اوس ګوره آیکنونه څه شو واړه واړه شو دلته زه ورته یم چې نه دا بېرته پټ کړه یو خو د ټاسک بار دی یو د ډیسکټاپ دی دا که بدلوئ دا هم ویلو که نه چې دلته راشي ویو ته چې راغی لارج آیکن کلیک کوي نو څه کېږي آیکنونه داسې غټېږي او میډیم چې واخیسته واړه کېږي یو د ټاسک بار آیکنونه دي نو دا دې ځینه کېږي ورپسې بل موږ سره څه شی دی لیکلی دی چې use peek to preview the desktop when you move your mouse to the show desktop button at the end of the taskbar دا هلته ګورې یو دې ته پیک بټن ویل کېږي پیک دا ګورې دغه دا لاین غوندې چې دی دا ګورې زه چې کله په دې باندې کلیک وکړم ما چې څومره پروګرامونه خلاص کړي په دې کلیک ما پروګرامونه ورکوي ما ته صرف ټاسک بار ښیي په دې کلیک کې ګوره
ټاسک بار ډیسکټاپ کې وبخي ډیسکټاپ راته وښودو ټول پروګرامونه خلاص دي خو دلته ماته د صفحې نه لرې کړو خو بیا چې کله کې بیرته پروګرامونه راوړي راته دا دې لپاره که چېرته چاته تشریح کوي چې ورګوره ډیسکټاپ دا دی هغه دی ډېر پروګرامونه دې خلاص کړي هغه چې بندی ډېر وخت نیسي په دې کلیک کا هغه بیرته ته ډیسکټاپ راوړي ګور کار کولی شي پکې ډیسکټاپ کې هېڅ خبره نشته بیا پروګرامونه راوړي په دې کلیک کا بله خبره دا ده چې زه وایم داسې نه غواړم چې کله زما ماوس دلته راشي نږدې شي دې ته دغه زه ماوس نږدې کړم په ځای د دې چې کلیک وکړم کلیک نه بغیر ډیسکټاپ کې چې دې څومره صفحې ما خلاص کړي ټولې دې ورکې شي ډیسکټاپ دې ماته وښي نو هغه حالت کې به تاسو څه وکئ په دې باندې کلیک چې په دې د کلیک وکړو اوس ګوره زه کلیک نه کوم صرف ماوس راوړم دې صفحې ته د کونج ته نږدې کوم خپله ټول شیان ورکېږي ماوس مې صرف راوستی وبخښئ دلته راغلم یو دقیقه دا مینیمایز کوم دې باندې مې کلیک کړی که نه زه چې کله دا ماوس دلته راوړم پرېږدئ خپله څه شو کلیک مې نه دی کړی ګوره صحیح ده هر څه ورک شو خو دې خو ته چې راشم بیا پیدا کېږي بیا چې دلته نږدې شم بیا خپله ورکېږي هغه په دې خاطر چې تا په دې کمانډ کلیک کړی دی وبخښئ دې کمانډ باندې دغه باندې که دا غیر فعال کې اوس چې هر څه ماوس پرېږدي ورته هېڅ نه راځي تر څو چې کلیک ونه کړي دا ډېر مهم کمانډ دی ضرورت کېږي که نه بعضې وخت کې نو ورپسې بل کمانډ چې دی موږ سره لیکلي ریپلیس کمانډ پرامپټ وت وینډوز پاور شل ان د مینو په ځای د سټارټ مینو دوی مینو لیکلی ده سټارټ مینو when I click the start button or press the Win key plus X ګورئ موږ سره یو پروګرام دی په نوم د څه شي دی په نوم د کمانډ پرامپټ دا ډېر یو مهم کمانډ دی د دې ځای نه موږ کولی شو کمپیوټر کې یوزر جوړ کړو د دې ځای نه کولی شو کمپیوټر کې یو فولډر جوړ کړو فایل جوړ کړو د یو یوزر پاسورډ چینج کړو یو یوزر ډیلیټ کړو ډېر مهم کمانډ دی پروګرام د اخر کې بیا موږ وایو انشاءالله یو 3 ورځې په دې باندې خبرې کوو زه چې کله سټارټ بټن باندې کلیک وکړم سټارټ مین وبخښئ رایټ کلیک وکړم رایټ کلیک چې وکړم دلته یو کمانډ دی په نوم د وینډوز پاور شل هغه کارونه چې د هغه ځای نه کولی شم دې ځای هم کولی شم کمانډ پرامپټ په واسطه باندې هم کولی شم دا چې کلیک کړئ داسې یو صفحه راځي یس کلیک کړئ دې ځای کې به ټول کارونه لکه پروګرام کوئ ته یو یوزر جوړوئ لیکل به کوئ کمپیوټر ته یوزر جوړوئ یو یوزر ډیلیټ کوئ لیکل به کوئ کمپیوټر به په خبرو پوهوئ هغه یې ډیلیټ کوي درته صحیح ده مثلا زه ورته چې نټ یوزر ماته یوزر یې وښایه څو یوزر دی کمپیوټر کې ماته وایي دونه یوزر ستا کمپیوټر کې دي که غواړم چې د پاسورډ چینج کړم دې ځای نه ډېر په اسانۍ سره زه کولی شم چینج کړم نو اوس دا پاورشل پروګرام راوړي که ته وایې چې د ده په ځای باندې کمانډ پرامپټ ماته راوړي چې کله زه په دې باندې کلیک کوم دلته راشه دا کلیک نه دی دا آف دا چې دی آف کو اوس چې کله زه په دې ځای باندې رایټ کلیک وکړم اوس څه شی راغی کمانډ پرامپټ راغی دمغه پاورشل پروګرام په ځای باندې دا توره صفحه ده چې بعضې کسان چې کمپیوټر سره نه بلد زړه یې تنګېږي دی کې خو دا دومره یو مهم پروګرام دی چې دې ځای نه څومره لغماني چلونه چې ته وایې دې ځای کې کولی شي کمپیوټر کې تخنیکونه دا شیان ټول دې ځای نه کولی شي یو یوزر پاسورډ چینج کړي ډیلیټ کړي نور حتی وایرس که غواړې جوړ کړي هم دې ځای نه کولی شي وایرس عادي وایرس جوړ کړي تاسو نو که نه غواړې دا شی دا کمانډ پرامپټ د لرې شي بیا دا لرې کړه دا چې د لرې کړه صحیح ده نو بیا به څه کېږي کیسه به خلاصېږي اوس وګورئ رایټ کلیک چې وکړم اما پاور شل راوړي رایټ کلیک یا کنټرول ایکس شارټکټ کې ده صحیح ده دا هغه نه وروسته بل آخري کمانډ دی زما په خیال باندې نه نور هم شته بل یې لیکلي شو بیجز آن د ټاسک بار بټن که چیرې دې باندې ما کلیک کړی اوسي دا اوس ګوره آن دی که چیرې زه دا آف کړم بعضې آیکنونه شیان دلته چې د مونږ سره بیجز په نوم باندې یادېږي چې اوس فعلا نشته دی که وینډوز ایکس پي تاسو 7 استعمالوئ هغې کې بیجز شته دي چې انسټالېږي هغه څه کوي دې ځای نه ختموي راته دې ځای ټاسک بار نه هغه څه کوي ختموي راته دلته اوس وګورئ دې ځای کې بعضې آیکنونه شیان دي که چیرې تاسو هغه دي راته نو هغه درته ښیي او که چیرې وایي چې نه هغه مه راوړه راته نو هغه څه کوي ختموي درته نو اوس ما سره نشته چې دلته زه تاسو ته هغه کړم چې ته وایم چې دا دې ګوره لرې کړو راوسته خو زه څه کوم هغه خلاصوم څه ورته وایي مای کمپیوټر خلاصوم که دې ځای نه وشي ښه دې ځای کې هم نشته زما په خیال باندې په هر صورت خیر دی دې باندې به زه دا بیا هغه انسټال کړم تا ته آیکن به راوړم بیا تاسو ته به یې وښیم دا د هغه نه وروسته بل مهم کمانډ دا دی سټارټ وبښئ ټاسک بار بټن دی مال کې سټارټ بټن دی بل کمانډ چیرته دی څه شی دی موږ سره لیکلي ټاسک بار لوکیشن آن د سکرین ټاسک بار اوس موږ سره چیرته دی باټم آف د سکرین کې دی که نه دی د سکرین په لاندې برخه کې زه ورته یم چې نه
باټم کې نه غواړم چېرته غواړم دا د ټاپ ته لاړ شي. یو خو داسې چې موږ خپله انتقالوله که نه که تاسو مخکې پام کړی. زه ورته یم لیفټ ته یې راوړه. څه شو؟ لیفټ ته راغی، ټاپ ته ایسه، ټاپ ته لاړه، باټم ته راوړه. صحیح ده؟ نو باټم ته راځي. بل څه شی دی؟ بل دا دی چې دلته وګورئ موږ سره ډېر آیکنونه دي. مثلا ساوند دی، د بیټرۍ آیکن دی پکې، وای فای آیکن دی، انټرنیټ، همداسې نور آیکنونه دلته موږ سره هایډ دي. دا ولې هایډ دي؟ ځکه چې دلته موږ ورسره ویلي کمباین ټاسک بار بټن وبخي الویز هایډ لیبل. ځکه چیرې یو پروګرام ډېر خلاصومه، ګورئ ځکه چیرې یو پروګرام ډېر خلاصومه، راغلم نوټ پټ پروګرام مې خلاص کړی، نوټ پټ پروګرام مې خلاص کړ، بیا لاړم بیا مې دا خلاص کړ، بیا لاړم بیا مې خلاص کړ، ډېر خلاصوم. دا یو پروګرام څو ځله خلاصوم. دا ګوره ټولې کمباین کړي، یو ځای کړي دي. وینئ کمباین دي که نه دي؟ یو ځای کړي دي. زه ورته یم چې نه الویز هایډ لیبل. دلته زه ورته یم چې نیور کمباین. ګوره ټولې څه کو جدا جدا یې راته دلته وښودل. ورته یم چې نه کله چې ټاسک بار فل شي بیا یې کمباین که. وین ټاسک بار از فل، نو اوس چون ټاسک بار فل دغه کمباین کوي راته. که ورته چې نه نیور کمباین به جدا جدا یې راته ښیي. دا پروګرامونه ګوره جدا جدا یې راته وښودل. یو فایل چې وینډو چې ته خلاصوې، زه ورته یم چې الویز هایډ لیبل. لیبلونه هایډ که فقط چې زیات شي بلې صفحې ته یې. ګوره اوس دلته بلې صفحې ته بیا ضروري راته. صحیح ده؟ نو چې نور آیکنونه زیات شي بلې صفحې ته بیا راوړي راته. زه راغلم دا مې ټول رایټ کلیک کړ او دا مې څه کړ کلوز آل وینډو دا مې بند کړ. بل چې شی موږ سره دغه نه وروسته لاندې لیکلی دي. که چیرې ته سوال لرې د دې په باره کې چې څنګه دا ټاسک بار کسټمایز کړم، لکه اوس موږ وویلې که نه چې څنګه کسټمایز کېږي، په دې کلیک صفحه خلاصېږي، انټرنیټ صفحه تا ته معلومات درکوي ټاسک بار څنګه کسټمایز کېږي. او دا خو موږ ولوستو، ضرورت نشته. نوټیفیکیشن ایریا دغه ځای ته ویل کېږي. تاسو ته ما ویلي که نه دغه ځای ته نوټیفیکیشن ایریا وایي چې دلته کومه صفحه چې آیکن وایرس راشي ما ته معلومات راکوي، یو سافټویر اپډیټ کېږي ما ته معلومات راکوي. لیکلي سلیکټ وچ آیکن اپیر انډر ټاسک بار. کوم آیکن غواړئ تاسو دلته تاسو ته معلوم شي. فعلا څه شی دي؟ د انټرنیټ آیکن شته موږ سره، د بیټرۍ شته او د ساوند شته دی. نو په دې باندې چې کله کلیک وکړئ ګورئ هغه آیکنونه چې تا ورته آن کړی هغه دلته ښیي. ګوره د نیټورک آیکن شته و، د بیټرۍ شته، د پاور شته و، ساوند شته و. زه ورته دا وایلم لرې که، دا ساوند وایلم چې دی هغه څه شو دی ځینې ورک شو. بعضې کسان استاد دلته مخکې د انټرنیټ آیکن به اوس نه راځي، نه کوي کار. هغه ځکه کار نه کوي تا دې ځینې ورک کړي ټول. وګورئ چې شی هم نشته دی، هغه دلته پراته دي. دې ځای کې دې بټن باندې چې کلیک کړي دلته شته خو هغه ځینې ورک شوي. طریقه یې څنګه ده؟ کلیک وکړه دې خو ته یې راوړه، داسې هم راوړل کېږي. ګوره هلته خپله اټومیټیک آن کېږي بیا. او که داسې دې نه شوه راوستلی، صحیح شوه، داسې دې که نه شوه راوستلی دلته راشه، ته دا راوړه، دا راوړه، دا راوړه. هغه نه بغیر ما ته دا کاسپرسکای انټي وایرس چې دی دا آیکن هم راوړه. ګوره هغه آیکن هم دلته راغی. نو هغه دې چې تاسو شو هایډ کولی شئ چې ودسي یا نه دې اوسي. بل ټرن سیسټم آیکن آن اور آف. بعضې آیکنونه د سیستم دي. دا ساوند چې د سیستم دی، دا انټرنیټ آیکن چې دی انټرنیټ اکسس دا د سیستم دی، د وای فای. دا که غواړې آن آف کړي دې نه کولی شي. دلته راشه، زه ورته یم دا وایلم لرې که، دا د سیستم آیکن دی، دا هم لرې که، دا هم لرې که، دا هم لرې که. نو ورته یم دا دي دې ته سیستم آیکن وایي چې کله وینډوز انسټال کړي دا ورسره خپله راځي. دې ځینې بیا تاسو دا آیکن هایډ کولی شو کولی شي. او ورپسې بل موږ سره لاندې دی ملټیپل ډسپلی. که چیرې تا دوه سکرین ستا کمپیوټر سره دې وصل کړي چې یو ډسپلی هغه کې یو ډسپلی دلته. ملټیپل ډسپلی څنګه کېږي چې کله تاسو وین کی کیبورډ ته ونیسئ، پی باندې کلیک وکړئ، وین کی پی دا صفحه راځي موږ ته. دا اوس وګورئ که چیرې تاسو ووایئ چې ډوپلیکیټ، نو دغه تصویر چې ستاسو په کمپیوټر کې دی دا اوس دلته ښیي، بل سکرین کې هم درته ښیي. هغه وخت کې بیا تاسو کولی شئ دا ملټیپل ډسپلی آپشن نه کار واخلئ او استعمال کړئ. نو دا موږ سره بل ګوره دلته لیکلي پیپل. که چیرې تاسو کوم ایمیل د طریق نه بعضې کسان دلته اډ کړي اوسي، کمپیوټر کې مهم کسان اډ کړي اوسي، هغه سره چاټ کوئ نور شیان، هغه پیپل آیکن دلته غواړي تاسو ته راشي. دا ګوره دلته راغی فعلا موږ سره آیکن شته، څوک ما اډ کړي نه دي ځان سره. صحیح ده؟ که دا غواړي چې نه اوسي غیر فعاله کوي، که غواړي چې اوسي څو نفره کنټاکټ تاسو ته وښي، 3 نفره 10 نفره همدغه کې که زیات درته وښي هغه دا دې دپاره استعمالي. زه ورته دا معاف کړه. نو دا زموږ د نن ورځې درس. سوال خو نه لرئ انشاءالله. کم دوستان چې زما درسونه د یوټیوب د طریق نه ګوري، نو که هغې ته زما د یوټیوب د چینل په باره کې معلومات نه وي، دا یوټیوب ته لاړ شئ، ولیکئ محمد اسلام صیفزاده، زما چینل درته خلاصېږي او هغې کې تاسو کولی شئ مختلف پروګرامونه ترلاسه کړئ. د مایکروسافټ افیس ټول پروګرامونه شته دي، او کم کسان چې د مالی بخش مثلا د کویک بوکس او د ایکسل اکاونټینګ د نور شیانو علاقمند دي،
هغه دپاره هم په پښتو هم فارسي کې ما درسونه جوړ کړي دي، کولی شئ د هغه څخه دا تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ او یا آنلاین وګورئ. دا مې ایمیل ادرس دی، کوم کسان چې غواړي ما سره ارتباط ونیسي، او دا مې د واتساپ نمبر دی. البته صرف د درسونو دپاره دا د واتساپ نمبر دی. زما کوم سوال لرئ ما سره شریکولی شئ.